وبركاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب عمدة الأحكام د شرح په سلسله کې دا مبارک درسونو او بیا په دې کتاب کې د مانځه مسائل بیانېدو. د هغه حدیثونو وضاحت روانو چې د هغې تعلق د مانځه سره دی، او بیا دا خبره بیانو چې مونځ دا عبادت ته او ډېر لوی عبادت دی. نو دا عبادت چې په صحیح طریقه کول غواړي نو د هغې دپاره به د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونو ته رجوع کې. اکثر عوام وایي موږ ته به څنګه پته لګي، نو خلک د عالم نه تپوس کوي د دې خبرې چې په دې مسله باندې دلیل څه دی، یا دا مسله قرآن او حدیث کې څنګه ده. هغه به تعالی جواب درکړي که چېرته ورته معلوم وي، او که نه معلوم نو الله والا انسان چې دی نو هغه دې خبره کې شرم نه کوي چې یو سړي ته دا ووایي چې ما ته پته نشته. موږ یو حدیث بیان کړی او سره د ترجمې او د هغې بعض مسایل بیان شوي او اکثر پاتې دي. هغه حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما دی. هغه وی ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة. رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله مونځ شروع کو او په دې اوله کې به الله اکبر وی تکبیر تحریمه کې، نو دغه ټیم کې به لاسونه اوچتول اوږو پورې، او د لاسونو د اوچتولو طریقه او کوم ځای پورې به اوچتې څنګه به اوچتې د دې تفصیل ټول تیر شوي درس کې بیان شوی. و اذا کبر للرکوع، او بیا چې به کله رکوع له تلو نو بیا به رفع الیدین وکړو. رفع الیدین د لاسونو اوچتولو ته. و اذا رفع رأسه من الرکوع، او کله چې به د رکوع نه سر اوچت کړو رفعهما كذلك، نو بیا به لاسونه اوچت کړو. وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، او دا ذکر به ورسره ووي. وكان لا يفعل ذلك في السجود، او سجدو کې به بیا لاسونه نه اوچتول. دا حدیث صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. دې کې لویه مسله هغه د رفع الیدین هم بیانه شوې ده، او موږ پرون عفوا په آخرني درس کې په تېر شوي هفته کې موږ ابتدایي یو څو خبرې کړې وې چې د مسلمان دپاره یو دلیل هم پوره دی، خو په شرط دی چې مسلمان کې ضد او تعصب او عناد نه وي. چې کله یو سړي کې ضد او تعصب او عناد وي، که ده ته یو لس حدیثونه یو شل حدیثونه هم بیان کړي، خدای پې عمل نه کوي. نو دا اوس واضحه روایت ته صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا نه چې بل کتاب کې هغه کتابونو کې دی چې امت په دې باندې اتفاق دی چې د الله د کتاب نه بعد صحیح کتاب هغه صحیح بخاري دی، بیا صحیح مسلم دی. او دا د امام بخاري یا د امام مسلم رای هم نه دی چې یو سړی وایي چې دا د هغوی رای وه، ځکه چې هغوی تا ته حدیث را نقل کوي وي سند یې دا دی، په دې سند سره رسول صلی الله علیه وسلم ته خبره رسي، هغه به دا کار کو. مسلمان دپاره دا پوره ده. نو یو څو اهمې مسلې هغه ده. یو دا چې دا تېر شوي درس کې زما ذهن کې خو بیا رانه یېره شوه، د رفع الیدینو موږ 4 طریقې ذکر کړي وي: سینې پورې، اوږو پورې، غوږونو پورې، د غوږونو د پوسکو پورې. خو دا طریقه پکې نشته ده. دا بعض موږ لیدلي عربو کې نشته، عجمو کې رفع الیدین داسې کوي. دا لیدلي هم دي که نه لیدلي؟ دا رفع الیدین نشته ده. دې ته رفع الیدین نه وایي، دې ته لاسونه اوچتول نه وایي، دې ته لاسونه خوځول وایي. او مسله د لاسونو د خوځولو نه چې ته دې حرکت ولا لږ ورکوي خوځوه نه، ښه صحیح مونځ چې کوې که نه دا بعض کسان ما لیدلي او بعض هغه چې ښه یعنې دیندار یې دا مونځ چې کوي داسې د سستۍ په حالات کې، یعنی سست نه وي، ښه په شوق کې ورته ولاړ
وایي لاسونه بیا چې ولاړې سټ به یې داسې پروت وي او چې راپاسي د دې سجدې نه ته به چې بس د ملا تیرې مات دی رو 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 په درې دمو کې او بعض لا دې ته د تقوا نښه ووي دا د دینداره سړي نښه ده چې د سټ په منځه کې زوړن پروت وي او سترګې یې بند دي او ډېر په یو دغه سره او لاسونه داسې او لاسونه مونځ که صحیح مونځ کوه بغیر د سټونو زنګولو نه بغیر د ځان هسې راښکودو نه صحیح مونځ کوه تقوا دې ته وایي د رسول صلی الله علیه وسلم سر به په منځه کې نه و ټیټ سر به نه سټ به نه اړولی نه به د رسول صلی الله علیه وسلم راپاسېده د سجدې نه داسې و چې هغه به په څلور پنځه دمو کې راپاسېدو نه د هغه لاسونه به هغه داسې وال نه به داسې ولاړو داسې یو نیم سړي د لاسونه هم داسې وران یخودي او داسې ولاړ ته به چې د چا سره خبرې کوي چې د انسان سره ولاړ دی الله ته چې ودرېږي په ادب سره په احترام سره بیا ته په منځه کې دننه ولاړې دا خو لا پرېږده چې بې وجې سر ګرول او بعض یعنې سړی حیران شي چې ادب د الله د سړي نه هېر شي بعض دیګی پوزه کې به ګوتې وایي بیا به غوږ کې ګوتې وایي او څوک به خوله به وازه کړي څوک به ډرقي اچي ګوته الله ته ولاړې په دې لږ ساعت کې به تا باندې جو داسې حالات رالو چې ته دومره ګډوډ شو ټوټل 10 منټه پاو ساعت الله ته سړی ادب کې ودرېږي الله ته چې ودرېږي نو په احترام سره ودرېږه منځه کې ادب پکار دی د الله نو دا رفع الیدین په یو ځای کې هم نشته حدیث کول دا اوس کیدای شي که دا یو نیم سړی هر طرف غږی را غږی داسې جومات ته ورغلی چې هلته خلک رفع الیدین والا ته بد ګوري جاهلانی او دی وایي چې کول هم غواړي او نه کول هم غواړي دواړه خوشحال نو اوس منځنۍ لارې بیا دغه ده منځنۍ لار کومه ده نه داسې نه تا خو لاسونه داسې اوچت کړو په دیزي داسې کول ده دی اوس منځنۍ لار هر یو دی خوشحاله کړی تاسو ته مې ویلو که زه یو تعزیت ته ورغلم هلته یو کس ناست و موږ سره چې به کېناستو زموږ دا خبرې به یې کولې دی خو دا خلک هم نه خفه کولی چې ملا ګوټه ورته کړي چې زه ورننوتم یو کس دورال وي لاس مې اوچت کړو ما خو بغیر لاس اوچتولو دعا کولم الله دې وبخښي الله دې برحم وکړي او هغه داسې یعنې پوره لاس نه اوچتوي داسې نو چې ما ورته وکړو بیا دا بټن بندول دا دی کولاوه دا هسې هغه د دین نه لوبه جوړول دي ټوکه جوړول دي ښه په نره یو کار کوو چې دلیل پې او چې دلیل پې نه وي په نره یې پرېږده دا کوم ځای کې راغلي دي چې دا لکه یو کس وی زه دا سوال کوم چې جومات کې منځه ته ودرېږم کلي کې او بجلي لاړه شي چې زه رفع الیدین وکړم نه بیا خو ته د رسول وسلم په طریقه معین نه ته بجلۍ تلو ته په انتظار یې چې د رسول صلی الله علیه وسلم طریقې سره دې مینه هغې کې به څوک دا خبرې نه کوي دا شان یو بل کس و چا راته وویل دلته دې رفع الیدین کوي منځه کې کلي کې نه کوي بیا ما ولیدو څه وخت بعد ما لکه څه خبر شوی یم داسې بس یاره هغه زمونږ هغه خلک چې دي یو هغه نو دا اوس خبره شو زمونږ خلک چې دي هغه ما ته دا مني چې دا د رسول وسلم طریقه ده او دې کې خو شک نشته نو دومره بیا ته د خلکو نه مجبوره شوي چې د هغوی په مخ کې ته د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه عمل نشي کولی او چې الله دې نه تپوس وکړي قیامت پورې چې دا خو د پیغمبر طریقه وه دلته یو څو بنیادي مسلې د دې نه مخکې چې زه درته په دې نور دلایل بیان کړم اولنۍ بنیادي مسله دا یاده کوي ګوره دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت عمل دی په دې پورې به استهزا او ټوغه نه کوئ دا بنیادي خبره یاده کړئ دې ته ماشي شړل دې ته مچان شړل دې ته د خره د لکۍ په شان لکۍ وهل دا قسمه خبرې دې قسمه سنتو پورې کول دا په اصل کې ته د رسول صلی وسلم په طریقه پورې مسخره کړي او چې زه درته دا ووایم کومې چې نه مني چې راته چې منځه ته ودرېږي او ولکې الله اکبر ووایي نو ته هم دلته ماشي شړې که مچان شړې نه داسې ونه وایې کافر به شي دا خو د پیغمبر نه ثابت طریقه ده ځکه یې موږ کوو نو دا موږ درته د چا طریقه بیانوو ځکه ته هم د پیغمبر خبره کوو نو دې پورې استهزا و هلته استهزا نشته هلته استهزا حرامه شو بله مسله دا یاده کوي ګوره صحیح صریح واضحه صحیح سند والا دلیل سړی په یو مسله وښي
بیا پې عمل کوي. په هسې تشو قیسو ډکو سلو کمزورو روایتونو باندې مسلې نه ثابتېږي. لکه اوس کم کسان چې دا وایي چې رفع الیدین کول نشتي مانځه کې، اجي وایي دا مشرکانو منافقانو به بوتان ایښودي په ترخونو کې، مشرکان هغوی به بوتان ایښودي، نو رسول الله سلم وایي چې لاسونه اوچت کړي چې دا بوتان ولیږي. دا خبره به حیران بالی شي چې کله درته یعنی هوښیار سړی به په دې کې به ځان په زور قمقل کړی به لیږي. اوله خو دا خبره چې مشرکان مکه کې وو، اکثر مکه کې رسول الله سلم داسې مونځ نه دی کړی چې شاته پسې مشرکان ولاړو. مکه کې رسول الله سلم کمزوره، خو به ځان له خپل مونځونه او د هغه د ملګرو مونځونه پټو. مدینه کې منافقان به هغه پسې شاته ولاړ وو، او منافقانو په ظاهره کې ځان مسلمان ښکاره کوو، نو بوتې جومات ته ولې راوړو، ځان کافر ښکاره کوي. منافق څه وایي چې ظاهره کې څه مسلمان کلمه به یې وي. د رسول صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې کېناستو، ګرځېدو را ګرځېدو به نه دې بوت راوړي چې خلکو ته حقیقت ښکاره شي. دا د منلو خبره. بله خبره چې عجیبه ده، دا دې ته د ماشوم هم ذهن تلی شي چې دا د دغه رفع الیدینو سره ولیږي، نو د اولني پیر رفع الیدینو سره ولې نه ولیږي؟ د الله اکبر سره چې ته چې مانځه ته ودرېږي، مانځه ته چې موږ ودرېږو ټول داسې کوو که نه، بلکې زموږ خلک خو پکې غوږونه هم تاوی راتاوی، هغو خو لاسونه له منډه اوچت کړي. نو چې دومره تا لاسونه اوچت کړي دي او غوږونه تاوی راتاوی، نو دلته د بوت ولې نه ولیږي؟ بیا رکوع له چې سړی لاړ شي، د سړي د الله سم وغځېږي، په زنګنانو پروت دی او دا کافر بوت ته یې نښتی دی، په طرح کې نه ولیږي. سجدې له پکې ته لاړې، لاسونه دې کېښودو، بیا دې راوچت کړو، بوت نه ولیږي. او دا څه کمقلانو چې بوتان یې په طرحونو کې ایښودو، دوی په جیبونو کې ولې نه راوړو؟ خو جیب ته به بوت اچولی، قصه به ختمه شوې چې په طرح کې یې بوت نیولی. خو اوس دا داسې خبره ده چې په دې رد کولو باندې ما ته ځان کمزوری ښکاري. یعنې سړی چې ته په یو داسې خبره رد وکړي چې سمه خبره وي، د هغه مزه وکړي. نو اوس زه په دې باندې څه رد وکړم؟ یعنی یو قصه نه اصل شتی، نه نسل شتی، نه سر شتی، نه خپې شتی، خو زمونږ ځایونو کې بعض مشهوره کړې ده. بعض وایي مشر صحابي نه نه دی ثابت ته، کشر نه ثابت دی. دا اوس هغه خبرې دي چې سړی یعنی عوام پې دوکه کولی شي. نه نه، وایي دا مشر ډېر پوهېدو که دا کشر ډېر پوهېدو. یعنی اوس تا ته یو مسله د دین را ورسېده، ته به دا تپوس کوې چې دا مشر صحابي ویلي دي که کشر ویلي؟ دا کشر یې د چا نه بیانوي؟ نه، دا کشر یې د چا نه بیانوي؟ د رسول صلی الله علیه وسلم نه. نو بس یې پوره نه ده؟ اوس پکې دا شخصي ویل چې دا د کشرانو دي او که دا د مشرانو دي، دا هسې یعنې یو خبرې له بل رنګ ورکول دي، عوام دوکه کول دي. او یو کس ما پسې راغی ډېر متعصب او انتهایي، تر دې چې په لاره به تېرېدو، دې طرف ته توجه ساتي، تر دې چې په لاره به تېرېدو نو سلام به یې په ما نه اچو، او که ما پې سلام واچو جواب به یې نه راکړو. څه وخت بعد ګورم سړی درسونو کې ناست دی او دوا سلام او ډېر مینه محبت، رفع الیدین هم کول مانځه کې. بیا ما سره میلاو شو، بخښنه یې وغوښته، وایي موږ جهالت کې وو. دا ما ځکه پرېږده هېڅ خبره نه ده، موږ ټول وروڼه یو. خو دا مسله څه وه چې ته درسونو له هم را روان شو؟ هغه وایي زه د یو مولوي صاحب سره میلاو شوم چې زموږ خپل مولا و. وایي ما ورته وایي چې ګوره زه ساده سړی یم، په ډېرو قصو نه پوهېږم. عوام غریبانه په ډېرو قصو خو نه پوهېږي، ځکه زه وایم عوامو ته صفا سپینه خبره کوه په سره پښتو کې چې دا مسله داسې ده، دا داسې ده، خبره ختمه شو. نو یې ما ورته وایي چې صفا خبره به راته وکړې، ځکه چې نور زم کشمکش کې شوی یم. چې هلته کسان ملګري دي راځي زما خواله، ما ته وایي چې په دې خبره دلیل دی، په دې خبره الله وایي، د الله پیغمبر وایي، نو زم ځان ملامته ګڼم چې اوس الله او د الله پیغمبر نه که دا په رښتیا ثابت یو ځای نه کوم، دا خو زه مجرم یم. الغرض وي هغه ما ته قصې شروع کړې، ما ته وایي چې لنډه یې راته ختمه کړم. ما وایي چې او لنډه یې ختمه کړه. وی یو صحابي مشر دی، بل کشر دی. لکه عبدالله بن مسعود مشر دی، عبدالله بن عمر کشر دی، ابو حمید کشر دی، دا کشران صحابه کرامو ته بیان.
اوس ګوره وایي دا مشر وایي چې پیغمبر رفع الیدین نه دي کړي، حالانکې دغه روایت سندن کمزوری دی، خو دی ورته اوس وایي دا مشر صحابي وایي چې پیغمبر رفع الیدین نه دي کړي، او دا کشر وایي چې کړي دي. موږ به د چا منو؟ مشر خو پوهی کنه. ما ورته چې مولوي صاحب زه پوه شوم، مطلب دا چې رسول الله وسلم دا کړي دي. مولوي صاحب ځان له حیران شو چې دا خو بله جاخه جوړه کړې، زه خو سړی پوه کومه چې نه دي کړي. نو ما ورته وایي چې ته څنګه وایې چې کړي دي؟ زه راته وایم چې مشر وایي چې نه دي کړي، کشر وایي چې کړي. ګوره وایي تاسو دا وایئ چې پیغمبر دا کار کړی دی او بیا یې پرېښودی دی، بس پکې داسې وایي دا رفع الیدین یو وخت کې رسول وسلم کول، بیا د مرګ وخت کې نه دي کړي، منسوخ شوي دي. دا آسان ټکی بعض وایي منسوخ شوي. نو یې معنی دا چې تاسو دروغجن وایي په دې خپله خبره کې. ما ورته چې څنګه؟ وایي چې کړي دي، نو بیا پکار دی اول یې کړي، بیا پکار چې د مشر ویلی چې کړي دي، او بیا یې نه دي کړي، نو پکار چې د کشر ویلی چې بیا یې نه دي کړي، ځکه چې په آخري وخت کې رسول وسلم سره ملاو شوی دی. سړی الټه په هغه قصه کې کوساو شو، کومه چې ده جوړه کړې وه. بله وایي تاسو دا اعتراض په مخه کوئ چې دا رفع الیدین ثابت کوي چې رسول وسلم د مرګه پورې کړي دي، نو تا اوس وایي چې کشر وایي چې کړي دي، نو کشر خو آخري وخت کې رسول وسلم سره ملاو شوی دی، معنی دا چې مرګ ته نږدې دي، رسول وسلم رفع الیدین کړي دي. بس وایي د هغه په دې خبرو باندې زه مطمئن نه شوم، راته پته ولګي چې دی کله ښی طرف ته منډه وي کله ګس ته منډه، او الله مې زړه دې ته مطمئن کړو چې دا شوي دي. ګوره دا خبرې څوک په حدیثونو کې نه کوي چې کشر کړي دي او که مشر ویلي دي. چې یو صحابي راغی تا ته دا ووایي چې ما رسول صلی وسلم لیدلی ده او دا کار یې کړی، پوره نه دی؟ بس دی که نه، ولو که د ده عمر څه کمی، اگر که دا ښځی داسې صحابیاتو نه هم روایت راغلي که نه، وایي ما رسول صلی وسلم لیدلی چې دا کار یې داسې کړی، ما د رسول صلی وسلم نه اورېدلی چې دا کار داسې کوئ. اوس موږ څه وایي دا زنانه ده ته یې د نارینه نه وښایه. بله خبره بعض دا وایي رفع الیدین کوي، نو ته ثابت که داسې چې حدیث کې راغلي چې رسول الله وسلم د مرګه پورې کړي، دا ټکی مخې دا سور جهالت دی. جهالت یو لږ کمزوری یو سوري، دا سور جهالت دی. لکه اوس دلته عبدالله بن عمر وایي کانا او رسول صلی الله علیه وسلم چې دا کار به کوو، پوره نه نه ما ته ټکی وښایي چې بهی کې دی چې مرګه پورې کوو، دا ضد دی، دا تعصب دی. او ځکه زه دې کسانو ته دا وایم دغه مولیانو ته او ملګرو ته چې ګوره دا ټکی مه ووایئ، ګنې داسې خلک به م راګیر کي چې هغه به غیر مسلم او بیا به له جواب نشي ورکولی. لکه اوس دا موږ وایو چې رسول صلی الله علیه وسلم به په رکوع کې سبحان رب العظیم وایي، دا موږ هم منو، ټول یې مني که نه. او چې یو سړی اوس دوی ته دا ووایي چې زه د هغه وخته پورې نه منم چې څو پورې د راته حدیث نه یې ښولی، او په هغه حدیث کې دا ټکی نه وي چې رسول الله وسلم به د مرګه پورې په رکوع کې سبحان رب العظیم وي، او بیا به راته دا ښایي چې د مرګه پورې به تحیات وي، او بیا به راته دا ښایي چې د مرګه پورې به الحمدلله وي، او بیا به راته دا ښایي چې د مرګه پورې قنوت کول، او بیا به راته دا ښایي چې د مرګه پورې سلام ګرځو. او ته به ورته کومه ثابتې؟ ته خو حدیث بیان کی چې صحابي وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم په رکوع کې سبحان رب العظیم وي، اب راته وایي چې نه داسې حدیث وښایي چې بهی کې دا ټکی چې مرګه پورې به سبحان رب العظیم وي. دا دې څومره ځان په مسله کې ور واچو چې صحابي وایي رسول صلی الله علیه وسلم دا کار کوي، خو کوي که زه به راته یو څو دلایل وروسته پیش کړم چې صحابه کرامو به دا کار کوو، لکه ابوبکر عمر عثمان علي رضی الله عنهم اجمعین د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ نه بعد که چېرته رسول صلی الله علیه وسلم د رفع الیدین پرېښودي نو دوی د هغه د مرګ نه بعد بیا ولې کوي که نه؟ بیا خو په کار چې هغوی پرېښودی وی او بیا هغه مشران صحابه کرامو، دې به اوس څه جواب کوي؟ زه مشر کشر خو پکې دوی راویستي دي، نو هغه مشر یې کوي. ابوبکر صدیق نه و په کار چې به یې پرېښودی وی، او آیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم پوره تابعداري نه کوله که څنګه؟ منګه د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري به کوو، ابوبکر صدیق نه کوله والعیاذ بالله. دا پالتو خبرې دي. بعض وایي دا اوس زه حیران شم د بعضو دې ذهن ته، وی الله وی چې قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مؤمنان یقینا هغه مؤمنان کامیاب دي کم مؤمنان چې په منځ کې عاجزي غلي ولاړي.
نو د دې معنی ده چې منځ کې رفع الیدین نه کوي. نو قرآن نه دا مسله ثابته شوه چې رفع الیدین په منځ کې نشته. یعنی منځ کې خشوع څه ته وایي؟ د هغه په اصطلاح کې زه رفع الیدین نه کول. نو بیا خو به دې مولوي صاحب ته دا وایي چې ستا په منځ کې هم خشوع نه شي، ځکه چې اولني تکبیر سره تا رفع الیدین کړي دي، بیا خو ستا دې کې هم خشوع نه وه. بعض وی دا وابیان په یو منځ باندې 25 ریاله ورکوي چې رفع الیدین به کوي. موږ یو مجلس کې ناست یو سپین ګیري پکې دا قصه وکړه. ما ورته ویل حاجي صاحب که دغه ځای ماته مه وښیې نو 2 فایدې به شي. یو به دا شي چې د دې خبرې حقیقت هم معلوم شي، بله دا چې بیا هم زه نه پرېږدم نو بیا به د دین سره دنیا هم ګټم. 25 ریاله یو مونځ د ورځې څو شو؟ 125 ریاله شو. نو چې 125 ته میلاویږي او د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه عمل کې ته نور څه غواړي؟ بس دا سټې وګورو او ځکه یو کس لګیا و، دا سند دی، یو کس لګیا و. بیا هغه کس کې در پیدا کړو هغه هم یو کس لګیا و، هغه بل هم یو کس لګیا و. دا موږ سره څومره ملګري کیني پاسي د دوی نه تپوس وکړې معلومات وکړې کوم یو له په منځ باندې 25 ریاله ورکړي دي. د دلیل نه سړی متاثره شي نو په دې عمل کوي. زموږ د خلکو سره لنډه خبره ده، بس خرج شوی دی، خرج شوی دی او مذهب یې بدل کړی دی. یاره بس د سعودي عرب کجوري به پرې خوږې لګېدلي. نو کجوري اوس داسې کافري شی دی چې دپاره زه دین بدلوم. او ځکه زه اکثر دې ملګرو ته یم زم دې سړي ته دا وایه چې دا خو ستا په دې مذهب کې بیا کمزورتیا ده چې تا نه خلک په کجورو واوړي، دغه ایمان دی. ته د سلفیانو نه یو په کجورو واړوه که نه. یعنې که ته دا وې چې دله یو ټرک کجوري راغلي دي، په یو ټرک کجورو باندې د مذهب پرېښودو، نو ته وله 2 ټرکه راولېږه چې دی بیا دې مذهب ته راواوړي، ځکه چې کجورو نه خو هغه هسې متاثره دی. ته یې راواړوه بیا. دا اوس څه خبرې دي؟ او د غټو علماو په باره کې لکه شیخ عبدالسلام رحمه الله باره کې وي دله وي د کمبلو او د کجورو ټرکونه راغلي او عوامې بیانوي. نو سړی وایي چې سوال وکړم چې الیس منکم رجل رشید، په تاسو کې هوښیار سړی نشته د عقل خاوند چې دا وایي چې رونو دا مسله په دلایلو ثابته کوي، په دې اوتو بوتو مسلې نه ثابتېږي. دا بوتان په ترخ کې نیولي او دا ماشي شړل دي او دا چې د انګریزانو پیسې دي او دا د کجوري د سعودي عرب دي او دا د کویت کمبلي دي، په دې اوتو بوتو مسلې ثابتېږي. منګه الحمدلله ثابته و، ښه علانیه، ښه واضحه، ښه ښکاره، نه په چا پورې مسخره کوو، نه په چا پورې ټوغه کوو، نه د روغو جوړولو ته ضرورت شته، ځکه چې الحمدلله دلایل شته. نو چې دلایل شته بیا دې قصو ته ضرورت نشته. بعض دا وایي چې او زه دا اهمې خبرې تاسو ته نه بیانوم چې دا ذهن د ټولو کولاو شي. بعض دا وایي که چېرته ته شافعي مذهب کې نو بیا یې کوه، ځکه چې امام شافعي ویلي دي چې دا په منځ کې شتي. اوس که ته دې دا ووایې چې نه پیغمبر ویلي زه یې کوم، بیا ته وابي، بیا به یې نه کوې. که ته وایې چې پیغمبر ویلي دی او کومې نو بیا به یې نه کوې. او که ته وایې چې امام شافعي ویلي کومې نو بیا به کوې. ولې به یې کوې؟ ځکه چې امام شافعي ویلي دی. خو د امام شافعي امام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم هغه کړي دي او هغه ویلي دي. نه موږ سره دومره طاقت نشته چې موږ حدیثونو ته ورسو، نو موږ مولیانو پسې ځو، نو مولیان چې راته کومه خبره وکړي هغه به منو. دلته بیا تا ته دا ووایي. نو دومره منډه چې تا وویله چې په امام شافعي امام ابو حنیفه پسې ځې، خو لږه پسې منډه اخوا ووه، لږ پسې بره لاړ شه، دلیل معلوم که، بیا په دلیل باندې عمل کوه که. او زه تاسو ته هم دا وایم او څوک چې زما دا بیان اوري او څوک یې چیني، که چا ته زما کومه خبره غلطه معلومه شوه نو ګوره ښکاره د خلکو په مخ کې ما ته سره د ادب او د احترام ادب په چوکاټ کې ما ته ویلی چې ستا خبره غلطه ده. او که چا ته په رفع الیدینو کولو باندې صحیح دلیل یو میلاو شو، یو نه کولو باندې رفع الیدین نه کولو باندې یو صحیح دلیل میلاو شو چې بھائی جرح نه وي،
محدثینو ویلي چې دا صحیح دی، یو محدث ورته کمزوری نه ویلی، مال یې راوړئ زه به د خلکو ته بیان کړم، نو بیا به راته زه ووایم چې دا هم شتي او دا هم شتي، بیا راته هم داسې نه وایم چې رفع الیدین کول نشتي، ځکه چې کولو باندې بیا هم حدیثونه ډېر دي، او که چېرته چا یو راوړو. بله خبره، مخکې ورځو کې راته یو ملګری راغلی و د ملک نه ویزټ باندې، هغه راته قصه کوله، وایي زه په یو مولوي صاحب پسې ورغلمه او ما ورته وی چې جومات کې چې مولوي صاحب حدیثونه مې یو پنځه لیکلي چې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع الیدین کړي، وایي ما چې دې حدیثونو باره کې ما لږ پوه کړې، زه په اشکال کې یم. وایي هغه ما ته وی چې ته مازدیګر مانځه له راشه بیا. مازدیګر مانځه له رالم، هغه د کسانو سره خبرې اترې او مصروفه او د سره یې ما له څه توجه نه راکوله، بیا لاړ. بل اوس بیا رالم، نو هغه ته پته ولګي چې دا سړی مې پرېږدي نه. نو چې ونه شو ما په جومات کې په زور ووایي چې مولوي صاحب زه دا مسله ماله حل کړه، ځکه چې ستا دا ذمهواري ده، زه ځان له په کشمکش کې پروت یم که نه. دا اوس د صحیح بخاري صحیح مسلم حدیثونه دي، موږ خو مسلمانان یو، موږ خو د الله او د الله د پیغمبر منو. وایي ما ته یې وایي چې صبر، ګوره جواب ته چې ته چې په مانځه کې ولاړې داسې داسې ښه مطمئن الله ته، او بل یو ولاړ دی او وخت په وخت پکې دا چل کوي، د کم یو دا مونځ ښایسته ښکاري. ووایه بس که نه، دا اوس د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو په مقابله کې جواب، چې یو سړی داسې ولاړ دی غلی، او یو سړی داسې ولاړ دی او په منځ کې رکوع نه مخکې رکوع نه چې راپاسي، دویم رکعت نه درېیم ته راپاسي، دا چل کوي، کم یو ښکلی ښکاري. وی ما ورته چې مولوي صاحب راته پته نشتي د اوسه پورې لا پوره تحقیق مې نه دی کړی، خو دا مې ایمان او یقین دی، دا د عامي ایمان دی. ګوره چې ښکلی به هغه سړی ښکاري کوم سړی چې د پیغمبر په طریقه عمل کوي، که هغه د اولنۍ او که هغه د دویمې، خو ته ما صرف په دې پوه کړې چې د پیغمبر طریقه کومه یوه ده، بیا راته زه وایم چې کوم یو ښکلی ښکاري، خو ته راته صرف دا ووایه چې طریقه کومه یوه ده. بیا اخره کې خبره په دې ختمه کړه چې دا د علماو او د کتابونو خبرې دي، عوام بس موږ درته ووایي که نه، خبره ختمه شوه. دا د مولیانو او د چا دي؟ د کتابونو خبرې. اوس زه تاسو ته دا خبرې کوم، تاسو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ پوهېږئ پرې که نه؟ که نه پوهېږئ نو چې اوس تاسو یو سړی وایي دا د علماو او د کتابونو خبرې دي، ځان خلاصول دي د څه نه؟ د مسلې نه. بل ورځ راته چا یو کلیپ راولېږو په میسنجر باندې، او پای کې چېرته یو مولوي صاحب یو کس راګیر کړی دی چې یاره دا حدیث وایي چې 3 طلاقه په یو ځای 3 نه واقع کېږي، د یوې نو چې دوی سره ورسره دلیل وي په دې خبره، هغه ورته وایي جواب کې وایي د هغوی مذهب جدا دی، زموږ جدا دی. هغه ورته مولوي صاحب صحیح ده، خو هغه وایي چې موږ سره دلیل دی، هغه بې دلیل ښیي. آیا دا موږ چې وایو چې 3 طلاقه په یو ځای 3 واقع کېږي په یو مجلس کې، په دې څه دلیل شتي؟ هغه ورته وایي وروره دا له حدیثو مذهب جدا دی، زموږ جدا دی. هغه ورته وایي په دې خو زه پوه شوم، خو څه دلیل دی چې دا 3 طلاقه په یو ځای 3 واقع کېږي؟ هغه ورته وایي وروره ګوره موږ امام ابو حنیفه پسې روان یو، زموږ ځانله مذهب دی، د هغوی ځان کېدای شي کلیپ تاسو چې د چا پکې کتلی، خو هغه اخره کې بیا روان شي جواب هغه څوک چې تپوس کړي هغه ورور غریب ځان له موسکی چې لکه دا څه قیصه ده. زه ورته وایم چې ما ته به دلیل وښایه، دی وایي زموږ مذهب جدا دی، د هغوی جدا دی. څه شي مذهب جدا دی؟ موږ ټول مسلمانان نه یو، که حنفي یا دیوبندی یا پنجپیری یا شافعي مذهب والا یا حنبلي یا مالکی مذهب والا، که ما ته خپل ورور نه وایي، ما ته کافر وایي، زه خو ته مسلمان وایم، زه خو ته خپل ورور وایم. خو اصل ورورولي دا ده، زه ورسره د مینې محبت ورورولي کومه چې مخلص به یم، چې به کوم ځای کې غلط و هلته به ورته وایم چې دلته غلط یې، کوم ځای کې صحیح و هلته به صحیح، او چې کوم ځای کې زه غلط وم ما ته به وایي چې ته به غلط یې، چې کوم ځای کې زه صحیح وم زه به صحیح. مسله د کفر او د اسلام یې ته جوړه کړې ده، مذهب د دوی څه دی؟ جدا دی، او مذهب زموږ جدا دی. نو اوس که په دې ډکه اسلوب باندې مسلې ثابتېږي، هغه صحیح ده، دوی زورور او موږ څه موږ کمزوري. بله مسله دې ته سوچ وکړئ ښه،
امام بخاری، امام بیهقي او نورو ډېرو علماو، دا زه درته ګوره څومره غټو امامانو نومونه علم، دوی په دې کتابونه لیکلي دي چې رفع الیدین شتي. دې ته سوچ وکړئ، یو کتاب په پخوانو علماو کې چا نه دی لیکلی چې رفع الیدین نشتي. دا ډېره اهمه نقطه فایده ده. یعنی د امام بخاری په شان امام پې کتاب لیکلی دی، مشهور دی په جز رفع الیدین باندې. امام بخاری پکې حدیثونه او آثار را جمع کړي چې رفع الیدین شتي، نورو محدثینو هم کړي. یو محدث هم کتاب نه لیکلی چې رفع الیدین نشتي. اوس که یو سړی لاړ شي ما له کتابونه د پاکستان نه افغانستان نه انډیا نه راوړي چې ګوره دا خو لیکلی شوي دي چې نشتي، نو دا خو اوسنیو مولیانو لیکلي دي. دا خو هغه مولیانو لیکلي چې هغوی دا جاخې جوړې کړي چې مذهب د هغه جدا دی او د جدا دی. پخوا دا قصې خو نه وي. نو هغه محدثینو خو په دې کتاب لیکلی چې رفع الیدین شتي. بله مسله، بعض دا وایي نن ولې واجب دي څه؟ دا ډېر خطرناک ټکی دی. ته ورته نه واجب خو نه وي، سنت دی. چې سنت دی بس موږ یې نه کوو، یعنې ښه په اسانه موږ یې نه کوو. حدیث کې د راځي د عقبه رضی الله عنه روایت دی، ښه صحیح روایت دی. رسول صلی الله علیه وسلم ویلي لکل رفع 10 حسنات، یو پیر چې ته رفع الیدین وکړي 10 نیکیانې به میلاوي. اوس 4 رکعاته مونځ دی، په دې کې به څو نیکیانې؟ ولې 10 کم شل؟ او سلی ولې نه وي؟ اولني تکبیر سره نه وي؟ سل نیکیانې ته په یو منځ کې میلاوي. دوی نه سنت دی، بس زه خو یې نه کوم. سبا له به یو کس راشي چېرې د پلانې ذکر په منځ کې سنت دی او سنت زه یې نه کوم، د پلانې کار سنت دی او زه یې نه کوم. او داسې خو د رسول صلی وسلم طریقه ټوله لاړه دړې وړې شو. نو موږ دا وایو چې کم سړی رفع الیدین نه کوي مونځ یې صحیح دی، خو بې حسابه بې شماره اجر د ده نه پاتې شو. بله دا مونځ یې مکمل د رسول صلی وسلم په طریقه ونه کړو. دا هسې دا معمولي خبره ده چې ته مونځ کوې او تا ته په اخره کې یو سړی چې مونځ دې پوره د رسول وسلم په طریقه نه و. وړه خبره که غټه ده؟ غټه خبره ده. ښه، بعض ملګري دا وایي چې کله موږ چاته څه مسله بیان کړو د مانځه، ښه لکه زموږ دا زاړه مونځونه او زموږ د پلار نیکه مونځونه نه دي شوي، دا خو لا ښه دی، بس پکې ښه ښه صحیح شو لکه موږ کافران یو. ته و مسله د رفع الیدین بیانوې او دی څه وایي؟ موږ کافران یو. نو وروره نه تا ته چا کافر ویلی دی، نه ستا پلار نیکه ته چا کافر ویلی دی، نه تا ته چا ویلی دي چې تېر شوي مونځونه دي نه دي شوي، نه ستا پلار نیکه ته چا ویلی چې د هغوی مونځونه نه دي شوي. تا دې مولا نه مسله اورېدلې ده، په هغې دې عمل کو، ښه ګمان دې پرې و، وروسته دا ته پته ولګېده چې خبره کمزوري ده، صحیح خبره دا ده، بس هغه زاړه مونځونه الله ستا نه ضایع کوي. ولې نه ضایع کوي؟ پوهه نه وي، تحقیق نه و. اوس زموږ مشران چې کوم دي الله دې ټول وبخي، هغه غریبانانو په وخت کې د علم کمی و، د پوهې کمی و، که هغه دنیوي علم دی که هغه دیني علم دی. یعنې زه د بعضو زه اکثر د سپین ږیرو سره دا مجلس ماله سخت خوند را کوي، او ناست هم مزه د مشرانو سره کوي چې سړی ترې څه تجربه یې زده کړي، سړی ترې سړیتوب یې زده کړي، سړی ترې معلومات واخلي. نو د مشرانو دا خبرې زه اکثر نوټ کوم. یو مشر راته دا خبره کوله، وی زموږ په وخت کې چې په کلي کې کوم مولوي صاحب و، دا د ټول نه غټ مولا و، او د هغه سره په المارۍ کې 15 کتابونه و ټوټل. مولوي صاحب سره څو کتابه دي؟ 15. علم کمی دی، په 15 کتابونو کې به ده څه کتلي؟ او که مسله به د 15 کتابونو بهر راله، بیا به مولوي صاحب غریب شو، هغه به ګډ وډ و. تاسو ته ما کیسه کړې وه که نه؟ یو کس وي مولوي صاحب پسې لاړ چې لکه زمونږ پلار مړ شو، دومره جیداد دی،
چې دې کې به زمونږ د دې خور مثال د هغې نوم زینب دی یا فاطمه دی چې دې به پکې حصه رسي څومره حصه رسي او ته یې سبا یا غریب ټوله شپه د کتابونه کتلي یو څو سره پراته سبا له ورته بیا ویلې خفه نه شي خو د زینب ما صبرخه او د فاطمې ما صبرخه ونموند کتابونو کې د هغه په دې نوم پسې ګرځېدو چې دې زموږ په کتاب کې راغلي چې د زینب په دومره برخه دا بس خبرې موږ ته داسې ښکاري چې نشوه کېدی داسې خو دا درته وایم چې داسې شوي دي او اوس هم موږ سره دې مجلس کې مشران ناست به یا به مشران زما دا خبرې اوري هغوی ته به دې پته وي پخوا نه و دا کتابونه بل دا سفرونه نه وو څوک به یعنې د خپل کلي نه به څوک ډېر په مشکله دی خوا ته کلي ته تو بله دا چې بل ملا نه و بل عالم نه و او پښتنو د علم دومره شوق نه دی کړی زه به یو خبر وکړم په هغې به نه خفه کېږو دا یو حقیقت به ووایو وکړه دوه وکړي چا لیکلی و دغه کتاب سره پروت ها د سورة الزلزال تفسیر کې د ابراهیم دا یې صاحب بس لیدلی دي اورېدلی دي مشر ځکه ما ته صحیح مشرانو ته پته ده چې مولوي صاحب سره صرف یو کتاب پروت د ایمان نښه او چې دې ایمان نښه کې څه و د ایمان نښه نه د جهالت نښه وه خو لکه هغه سره چې نور څه نه و دغه کتاب کې مې کتو یو به یې کېداري چې یعنې د بیت المقدس نه رسول الله وسلم اسمانونو ته په پوړی ختلی او داسې نورې قصې که شروع دې قصو سړی وکړي سړی حیران شي تکړه مولا چې خلاصه مونیه ویلي دا به پکې تکړه و دته به څو خبرې یادې په دې خبرو به نه خفه کېږو دا حقیقت و مشرانو سره د علم څه و کمی و ما دا خبره کوله په هغې باندې حاجي صاحب خبره شروع کړه یو خبره لکه پښتنو د علم شوق نه دی کړی خصوصا زه چې پښتانه یم چې کوم پکې یعنې مضبوط قومونو والا و هغوی د دین د زده کولو ډېر کوشش نه دی کړی وجه دا و چې یعنې یو خو چا ترغیب نه دی ورکړی او چا ورته ویلي نه دي چې علم خو وکړي دومره ثواب دی دومره یې زده کړي دومره ده بل دا چې پښتانه چې کوم قومونو نه پښتانه دي د هغوی مالي حالات برابر وي جیدادونه وو دا بچو باندې نه دنیوي سبق به پې هم ډېر نه وي دیني سبق به پې هم نه وي دغه پټو کې به پراته وو دا دانې به راتلی وو دا به یې خوړی وو نو علم په هغه وخت کې چا دومره نه دی کړی او بیا خصوصا هغه خلکو کې بالکل شاذ و نادر دی چې کمزور واله یعنې که کمزوری سړی علم وکړي هغه غریب بیا په چا باندې منلی هم نه شي نه په خبره کې اثري انشاءالله دې خبره کې تاسو ما سره اتفاق کوئ خو هغه کوم چې هغه ښه قومونو والا و ښه قومونه مراد مضبوطو قومونو والا هغوی چې دی نو علم ونه کړو نو هغه جهالت په موږ کې د نږدې حده پورې بلکې اوس هم موږ کې ډېر جهالت دی خو د مخکې نه څه ښه شوي نو مشرانو باره کې موږ دا وایو الله دې وبخي الله دې وبخي هغه غریبانو سره علم نه و او مخې ته ورته داسې مولیان ناستو لکه اوس حاجي صاحب وایي چې دغه ملګري سورة الزلزال د مولوي صاحب نه وي چې ما ته د دې ترجمه وکړه نو آیت به یې د سورة الزلزال وي قصه به یې د ابراهیم علیه السلام کوله نو لګیا یو ځای کې دی قصه د بل ځای روانه ده ما ته زمونږ چې کوم کلیوال مشران دي به وکړه راته یو دا قصه کوله چې زمونږ په وخت کې مولوي صاحب به اکثر د جمعې په خطبه کې د لیلا مجنون قصه کوله
د لیلا مجنون دا قصه به هغه چې راواغسته او دا خلک به ورته نشه پراته وو هغه لیلا مجنون قسم موږ ته صحیح نه ده رارسېدلې هغې کې به اکثر دروغ دي نو وی مجنون راولګېد د لیلا په زنګون او دې قصې ته به اوده کېږي ته نه نشه به ورته نه وی مجنون د لیلا په زنګون باندې سر کېښود دا جمعې په خطبه کې او اوده شو چې زنګون باندې سر کېښود اوده شو نو 100 کاله اوده پروت څو کاله اوده ولې 100 کاله اوده ځکه چې دې زنګون والا مزه ورکړې او مجنون یو ورځ دومره وجړل دا قصې په خطبو کې روانې دومره وجړل په لیلا پسې چې هغه په یو شړه دشته کې و هغه ټکه شنه شوه ورسره زرغون شو دومره اخر سب د ده اوښکې نه وي سمې ټانکۍ پکې دننه لګېدلې وي چې شړه را زرغونوي که نه ښه دې قصو ته به دا خلک غریبانه ناسو ډډه به یې لګولې وه نو بیا چې دغه خلک به راووتو نو هغو به ویل یاره که دی نو زمونږ دا مولا دی ده سره چې څومره علم دی که نه ته وګوره یاره پښتانه خو داسې کوي ته وګوره یاره د کافر زوی دی لیلا مجنون قصه درته ټوله یاده ده دا د غریبانو غټ مولا زه دا نه ویم بدګماني نه کوو ما نه دا ویلي چې په هغه وخت کې د سره علما نه وو زه وایم علما وو خو ډېر لږ او دا عام چې کوم مولیان وو هغه اکثر بې علمه وو علما او مولیان فرق کوم زه علما چې کله زه وایم هغه علما چې هغه پوه وو صحیح جوور علما وو که هغه هر مذهب والا وو هغه لږ وو عام دا لوکل مولیان او د جوماتونو کې چې امامتي کوي دا اکثر څه وو دا ناپوه نو نه پوهېدو نو موږ چېرته دا نه دي ویلي چې د پوخانو مونځ نه دی شوی هغوی په دې مسله نه وپوهه الله دې وبخي او الله نه امید دی چې وببخي خو ما او تا خو په دې مسله څه شو پوه شو نو چې ما او تا یې نه کوو نو بیا دا کوتاهي ده که نه ده کوتاهي ولې کوتاهي ده ځکه چې موږ په دې مسله څه شو موږ په دې مسله پوه شو ښه زه به درته یو څو دلیلونه بیان کړم چې رسول صلی وسلم رفع الیدین کړي او دغه یو هم پوره و کوم یو د کتاب کې چې کوم دی د عبدالله بن عمر دی چې رسول صلی وسلم رفع الیدین کول دا پوره و حدیث د مالک ابن حویرث رضی الله عنه امام بخاری امام مسلم راوړی دی امام احمد امام ابن ماجه امام ابن خزیمه یې ټول راوړی په هغې کې دا دي چې مالک ابن الحویرث رضی الله عنه راوي وایي چې ما ولیدو مونځ یې کو مالک ابن الحویرث د رسول صلی وسلم ملګری صحابي دی مونځ یې کو اذا صلى كبر مانځه ته چې ودرېد الله اکبر وایي ورفع یدیه لاسونه به یې اوچت کړو وإذا أراد أن يركع أو كان جب ركولته رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع أو ركون جب سر وجدك رفع يديه نبي يدي توكل يقول وحدث أو بأبي مالك بن الحويرث بوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدي سموزكو دي سموز بيكو يعني الدنيا نتلي او دې بیا هم په دې طریقې لګیا دی معنی دی چې دا مسله منسوخ شوي منسوخ ده نه ده منسوخ او بله دی چې د مرګه پورې پې عمل کړی او دا هم کشر صحابي دی مالک رضی الله عنه ښه حدیث د ابو هریره رضی الله عنه امام ابن خزیمه راوړی دی او صحیح روایت صحیح سند والا دی په هغې کې دا دي چې وایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا افتتح الصلاه کبر ثم جعل يديه حذو منكبيه وکله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم من شروع کو الله اکبر وی لاسونه به اوچت کو بیا چې به رکوع تلو فعل مثل ذلك بیا به لاسونه اوچت کو او بیا به چې رکوع نه سر اوچتو بیا به دې شو کړو او د دوو رکعاتو نه چې به دریم طرف پاسېدو بیا به رفع الیدین وکړو بل روایت والا حدیث د ابو حمید الساعدي رضی الله عنه دا په توجه سره اورېدل پکار دي دا بخاری ابو داود ترمذی ابن ماجه دارمی احمد بیهقی بغوی ابن حبان ابن خزیمه ټول راوړی هغې کې دا دي چې ابو حمید الساعدي
د لسو صحابه کرامو سره ناسو، لس صحابه کرام ناست دي ګوره، او په دوی کې ابو قتاده رضی الله عنه په شان صحابه کرام هم ناسو. نو ابو حمید دا وی چې انا اعلمکم بصلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه ګوره په تاسو ټولو کې د رسول الله وسلم په مانځه صحیح پوهېږم. دا د صحابه کرامو طریقه وه چې هغوی به د یو بل په مخ کې دا منځونه کول چې یو بل ته مسله زده کړي. اوس یو سړی به چې ابو حمید خپل صفت کوي، غرور تکبر کې جماعت ته معلوم دی، نه اصل کې ابو حمید دا غواړي چې زه به د دوی په مخ کې وکړم، نو که زما دا منځ بالکل برابر خو دوی به راته وځي چې لس صحابه کرام ناست دي چې او داسې وو بالکل، او که څه کمی ویني نو چې ما ته ووایي چې نه دا دې کې ته خطا شوی. دومره به هغوی د عبادت له اهتمام ورکو. نو هغوی ورته ویلي ما په څه ته زموږ نه تکړی، نه تا د رسول صلی الله علیه وسلم سره زموږ نه زیات وخت تېر کړی، نه یې زموږ نه زیات تابعداري، نو څنګه ته دا وایې چې زما مونځ ستاسو ټولو په مونځونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم مونځ ته نږدې دی؟ هغه وی زه بیا هم ویم چې نږدې دی. هغه ورته فعرض، نو پاسه دا مونځ وکړه چې موږ یې وینو، دا ده غوښته پاسه دا مونځ وکړه. نو هغه ووایي چې ودرېدو، کله چې به رسول صلی الله علیه وسلم مانځه ته ودرېدو قام الی الصلاة کبرا، مانځه ته چې به ودرېدو الله اکبر به ووایي. دې ټولو حدیثونو کې وره دا نه راځي چېرته څه چې نیت به وکړو، الله دې دا نیت وبخي، د سره تذکیره نه کېږي، او چې تذکیره نه کېږي نو څه مطلب دی چې په ژبه ویل نیت نشته. وی کله چې به رسول صلی الله علیه وسلم ودرېدو مانځه ته کبر الله اکبر به ووایي ثم رفع یدیه، بیا به یې لاسونه اوچت کړو د اوږو پورې، بیا وی د هغې نه بعد به یې رکوع وکړه. د رکوع طریقه دا وه، هغې سره به یې لاسونه اوچت کړو، بیا چې به د رکوع نه سر راوچت کړو سمع الله لمن حمیده به یې ووایي، هغې سره به یې لاسونه راوچت کړو اوږو پورې، منځ کې به دا وي ثم اذا قام من الرکعتین رفع یدیه، بیا چې به د دوو رکعتو نه درېیم ته راپاڅېدو بیا به رفع الیدین وکړو. مونځ چې کله ختم کړو هغه لسو په مخ کې اوس ګوري چې نتیجه څه ده، نو هغه ټولو ورته ووایي فقالوا صدقت هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ابو حمید رښتیا دې ووایي طریقه ستا بالکل هغه شان ده څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله. یا ته سوچ لس صحابه کرام ناست دي، لس یو پکې دا نه وایي چې لکه ابو حمیده دا خو هغه پرېښي وو د مرګ په وخت کې، ته څنګه دا وایي چې دا یې کول، یا دا منسوخ شوي وو، یا لکه ابو حمیده ته نه پوه دا خو منافقانو به بوتان راوړو په ترخونو کې، دا به د هغې دپاره وو. او دی ورته ونه وایي چې ابو حمیده ته څه د اسونو د لکو په شان لکۍ وایي، نه هغه ورته صدقته رښتیا دې ویلي. بعض مولیان یو حدیث پیش کوي په صحیح مسلم کې دی، او هغه باب ته هم نه ګوري چې په هغې باندې شراحو باب څه یې ښودی دی. هغه حدیث اخیری د تحیات په مسله کې راځي، هغې کې دا دي چې صحابه کرامو به لاسونه اوچتول، نو تا ته حدیث پوره نه وایي. صحابه کرامو لاسونه اوچتول، رسول صلی الله علیه وسلم راغی ورته وی دا څه د مستو اسونو په شان لکۍ وهئ، اورېدلی هم دی دا حدیث که نه؟ نو هغوی بیا غلي شو. دا حدیث دی، دا ښه صحیح حدیث دی، ما راته وایي صحیح مسلم کې دی، په نورو کتابونو کې هم شته. خو دې ظلم ته ګوره چې د کوم ځای حدیث راوسته په کوم ځای ولګو. دا اصل کې صحابه کرامو به دا طریقه کوله. حدیث نورو الروایتو کې راغلي دي، شرح محدثینو دا کړې ده چې دا صحابه کرام به کله سلام ګرځو که نه، السلام علیکم ورحمة الله، السلام علیکم لکه سلام سره چې کله کې اشاره نو دا لاس به وکړو السلام علیکم ورحمة رسول صلی الله علیه وسلم داسې کوه. دې ټیم کې د سلام سره لاس اوچتول خو نشته، نو هغوی غلی شو. اوس دغه حدیث به راولي تا ته به دې رفع الیدین ولګي. بله ګوره اصل لکۍ داسې وایي که نه داسې وایي، داسې وایي، داسې وایي. ګوره داسې صحابه کرامو به لاس داسې خوځاو السلام علیکم ورحمة الله، هغه ته څه
مستو او سونو لکو بشان لکې خوځوي. مونږ خو لا نه لیدلی چې داسې لکۍ وایي، رفع الیدین خو داسې دي، لکۍ خو داسې وایي. نو دا خبره هم څه ده؟ دا خبره هم غلطه ده. نو یره پکار ده د الله نه. دا کم حدیث چې ما تاسو ته ووایي که نه د ابو حمید ده چې لسو صحابه کرامو مخکې لمونځ وکړو. امام ابن خزیمه دا اثر راوړی دی. امام یحیی ابن یحیی دا یو لوی محدث تیر شوی د امت، لوی امام. هغه څه وایي دې حدیث باره کې، دې ته غوږ کښېږدي او دا په موږ ټولو حجت دی. من سمع هذا الحديث، چا چې وایي دا حدیث واورېدو. کوم یو؟ ابو حمید ده، دا د لس صحابه کرامو مخکې چې مونځ. تاسو واورېدو که نه واورېدو؟ که نه هم دی اورېدلی، اوس مخکې خبره واورئ. وایي چا چې دا حدیث واورېدو ثم لم يرفع یدیه، او بیا هم لاسونه نه اوچتول رکوع ته تلو وخت کې او رکوع نه راپاڅېدو وخت کې، فصلاته ناقصه، نو مونځ یې نیمګړی دی. واضح ده نیمګړی دی. ولې؟ یعنی بس تا لس صحابه کرامو ګواهي ورکړه چې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ داسې و، ته بیا هم نه کې، نو مونځ ستا صحیح ده. ته خو دغه غم کې پروت دی چې وشو که ونه شو، وشو خو نیمګړی، نو ځان دې دومره ستړی کو او مونځ دې نیمګړی وکړو. بل دلیل والا انس ابن مالک رضی الله عنه روایت دی. هغه دا امام بخاری په جز رفع الیدین کې راوړی، امام ابن ماجه هم راوړی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یرفع یدیه اذا دخل فی الصلاه واذا رفع راسه من الرکوع. کله چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم مانځه کې ورننوتو نو اوله کې به رفع الیدین کول، رکوع له چې وتو رفع الیدین به کول. او په خپل انس ابن مالک به هم دا کار کوه. څو حدیثونه شو؟ تاسو دلیل هم نه شمارئ. یو هغه عبدالله بن عمر، بیا د مالک دوه، بیا د ابو هریره درې، بیا د ابو حمید څلور، او دا پنځه شو. شپږم عبدالله بن زبیر وایي، دې ته اوس غوږ کېدی ښه، دا چې وایي د مرګه پورې کړي دي او که نه دي، منسوخ شوي دي او که نه دي. دا روایت دا زه چې د کوم بیانوم امام بیهقي په سنن کبرا کې راوړی دی، اوس صحیح سند والا دی. عطاء ابن ابي رباح وایي، او عطاء ابن ابي رباح څوک دی؟ د امام ابو حنیفه رحمه الله استاذ دی. عطاء ابن ابي رباح وایي چې ما په عبدالله بن زبیر رضی الله عنه ما پسې شاته مونځ وکړو، صحابي پسې مونځ وکړو. نو هغه به رفع الیدین کول مانځه ته چې به کله ودرېدو رکوع وخت کې، رکوع راپاڅېدو وخت کې. نو ما ترې تپوس وکړو چې له تاسو چې دا رفع الیدین کوئ، وی راته وی چې صلیت خلف ابي بکر الصدیق رضی الله عنه، ما په ابوبکر صدیق پسې مونځ کړی او هغه به دا کار کوو. نو ما ترې تپوس وکړو چې ابوبکر تاسو چې داسې کار کوئ، وی ابوبکر راته وی چې ما په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې شاته مونځ کړی هغه به دا چل کوو. اوس سند ته ګوره ښه، یعنی امام عطا وایي عبدالله بن زبیر پسې ما مونځ وکړو، نو امام عطا وایي چې عبدالله بن زبیر دا کار کړی. عبدالله بن زبیر وایي چې چا کړی؟ ابوبکر صدیق کړی. ابوبکر صدیق وایي چې چا کړی؟ رسول صلی الله علیه وسلم کړی. رسول صلی الله علیه وسلم ته چا ښوولی دی؟ جبریل. جبریل ته چا ښوولی؟ الله. اوس د دې نه اخوا بل سند زه کوم ځای کې تاسو ته را پیدا کړم؟ او لکه امام ابن القیم رحمه الله چې خپله نونیه کې اشعرونو کې خیرې کړي دي، وایي چې د چا زړه په قرآن او حدیث نه مطمئن کېږي د سره دې مطمئن نه شي. وایي ځکه چې اخوا بله طریقه بیا نه راځي موږ له نو. ښه حدیث د جابر رضی الله عنه امام ابن ماجه راوړی، امام بخاري په جز رفع الیدین کې راوړی چې جابر رضی الله عنه په منځ کې رفع الیدین کول، او دی وایي چې رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل مثل ذلك، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی هغه به دا کار کو. عثمان رضی الله عنه روایت کې شته، صحیح سند والا روایت ته امام عبدالرزاق راوړی. عبدالله ابن عباس نے نقل دی، صحیح روایت ته امام بخاری په جز رفع الیدین کې راوړی. او دغه شان د ابوبکر صدیق رضی الله عنه روایت چې اوس ذکر شو. عمر ابن خطاب رضی الله عنه نقل دی، امام بیهقي روایت راوړی چې عمر ابن خطاب رضی الله عنه با چې کله مونځ کو رفع الیدین به کول.
نو بیا ترې تپوس شو چې له تاسو چې مونځ کوئ او رسول الله وسلم به داسې کول. ښه بعض وایي هسې دا باني چې جوړوي وایي نه چې دا خو فعلي حدیثونه دي. دا څه دي؟ فعلي. څه مطلب دی فعلي؟ یعنې رسول الله وسلم به کول، ما ته قولي ووایه. قولي څه مطلب دی؟ چې ویلي چې داسې کوئ. او داسې خبره ده. ښه زمونږ به دغه ارمان هم پوره کړو. دغې قولي حدیث هم شته. قولي حدیث امام بیهقي په خلافیاتو کې راوړی دی. هغې کې دا دي عبدالله بن القاسم رحمه الله وایي چې خلکو د رسول الله وسلم په جومات کې مونځ کو، په دې کې عمر بن خطاب راغی رضی الله عنه. ځان له خلکو مونځونه کول. نو دې خلکو ته یې وویل راشئ په ما پسې ودرېږئ. اصلي بكم صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم التي كان يصلي ويأمر بها. داسې مونځ دله درکم، داسې مونځ تاسو ته وکړم، امامتي کوي، امامتي کې راته داسې مونځ وکړم چې څنګه مونځ چې به رسول الله وسلم کوه او په هغې امر کړی و. په هغې څه کړی و؟ امر یې کړی و چې داسې کوئ. بیا مخکې وایي فقام مستقبل القبله، قبلې ته یې مخ کړو، ورفع یدیه، رفع الیدین یې وکړو. بیا چې رکوع له تو بیا رفع الیدین وکړو، رکوع نه چې سر اوچت کړو بیا رفع الیدین وکړو. او وی دا هغه مونځ دی چې رسول الله وسلم به کوو او موږ ته یې ویلو چې داسې کوئ. قولي دی که فعلي دی؟ دا اوس قولي دی. لکه یو کس سره ما بحث کو، وی دا میخه بعضو نه قرآن او حدیث کې ورکه ده که چې دا میخه شتي که نه قرآن او حدیث کې. نو ما ورته بعضې روایت پای کې وښو آثار چې دې کې جاموس ټکې راغلی، جاموس میخې ته وایي. نو چې کله ونه شو نو دی بیا دا وایي چې دا کوم قسم میخه وه، مطلب دی چې دا هغه وطنۍ وه که دا د پنجاب میخه وه که دا ځنګلي وه که دا د عربو میخې دي. اوس بدله پکې دا ټکی هم درته ښیي. مطلب دا چې دې اصل کې ستا دې مسلې ته جوړ نه دی خو بس هغه هسې در سره اخوا دې خوا کوي. زه به آخري خبره صرف دا وکړم، په دې به خبره ختمه کړو. امام بیهقي رحمه الله دا روایت راوړی دی د عبدالملک ابن ابي سلیمان نه. په هغې کې دا دي چې رفع الیدین دا د مونځ ښایست دی، هغه روایت کې دا دي. او بیا دا وایي چې وکانه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم يرفعون في الافتتاح وعند الركوع واذا رفعوا رؤوسهم. امام بیهقي دا روایت راوړی. خبره په دې به ختمه کړو. وی د رسول الله وسلم ملګرو به، یعنې مطلب چې ټول ملګرو به رفع الیدین کول د تکبیر تحریمي سره، رکوع نه چې به تلو او د رکوع نه چې به سر راوچتو. او دې لفظ ته ګوره، کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا کار به چا کو؟ د رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو. یو ملګری نه یادوي، ملګرو به دا کار کو. دا مضبوط سنت دی، د مونځ ښایست دی، نیکیانې پې میلاویږي، د رسول الله وسلم تابعداري ده، د صحابه کرامو تابعداري ده، د محدثینو تابعداري ده. او کم کسان چې دا کمزوري خبرې کوي په دې پسې او دا مسخرې کوي او ټوغې کوي، د الله نه دې ویري. که څوک علمي رد هم وکړي، موږ وایو صحیح دی که یو سړی کمزوري روایت هم بیانوي، خو چې په ادب او په احترام کې بیان کړي. سنتو پورې خندا خو نه ده پکار که مسخره ټوغه ته جوړول نه دي پکار. نو په دې به اکتفا وکړو. نن دقیقې یوې مسلې باره کې خبره وشوه. انشاءالله را روان درس کې به باقي مسائل بیانو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.